ته حسین مانی د ما مور او پلار د ما ښځه د ما اولاد د ما ځان دي تر حسین هغه قبر چیرته دی هغه قبر چیرته دی هغه قبر چیرته دی دغه قبر په کربلا کې ده کربلا کې دی ته ویلې نه سي څو وخت راسي ضرورت راسي نن نبی عليه السلام راته ویل دي ستاسو په قبرونو پسې مګر زیږي د خپل نږدې قبرونو زیغو ته ورځي که وخت راغلل او د تجارت لپاره عراق ته لاړم د یو چکر لپاره عراق ته لاړم ته حسین څه پنیات مانی ته حسین څه پنیات مانی ته حسین څنګه یو حسین عليه السلام د جنت ځوانانو سردار ده جنتی ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زړه ټوټه ده د فاطمه رضی الله عنها د زړه ټوټه ده د اهل سنت والجماعت امام ده جنتی انسان ده صحابي ده په پنځه وخت لمانځه کې ور باندې درود وایو عليه الصلاه والسلام د موږ روحونه ویني اولادونه ځانونه مال ټول تر د قربان وي د موږ امام ده د موږ سردار ده موږ پنځه وخت لمانځه کې ور باندې درود او رحمتونه ور باندې استو الحمدلله اله العالمین دي واهل بیت د نبی علیه الصلاه والسلام کورونه وارد درودونه او رحمتونه را نازل کړي اوس واوره امين الله حسين عليه السلام مكتبي سمعتم بنك مجينك امام حسين عليه السلام رتبيل ويزنجران ما هو مجينه امام حسين عليه السلام رتبيل دس لدريش بوزيات ما تم مكوي مجينك امام حسين عليه السلام رتبيل دس شيخ بوغاري وبريادون بنك مجينك هم مجمنوا اهل بيت مجمنوا الحمد لله امام حسین علیه السلام ته دی وکړه خبره وکړه امام حسين عليه السلام دس لسر سي وستزان وهي ګوره ما مخکې د تویل عدنان جان دلته د اهل بیتو خبره ده اوس ګوره راځه ما ته شایسته خو د امامانو خو ومنه تو وایې چې زه اهل بیت منم دغو خبره خو ومنه ته اوس وایې په خوله چې زه اهل بیت منم دغو خبره نه منې دا څوک درسره مني له تا سره امام یوه خبره درته کوي هغه درته وایي دا کار مه کوه هغه درته وایي دا کار ونه کړې او تی کوې نه دا خو د اهل بیتو مخالفت ده ودې زړه سره وکړي صاحب ته اوس ولسه حسین علیه السلام یې دروش پونه زیات متام ما کوي حسین دی ویلې نه کوي دروش پونه دروش په متام ته ویلې نه کوي نو خو چې کله مړی وسي بیا در درې شپو پورې په مړي باندې غم کول نه دي کوئ کنه تاسو نه کوئ کنه امام حسین علیه السلام ودې زړه سره امام حسین علیه السلام خو پرون نه د شهید شوی نه درې ورځې مخکې شهید شوی هغه خو 1400 کاله مخکې شهید شوی څنګه ورته راغی کاری صاحب 1400 کاله مخکې شهید عدنان سي 1400 کاله مخکې امام حسین علیه السلام شهید شوی هغه په جنت کې ده تاسو په هغه زی او دته یو ډیره باریکه خبره درته وکړم عدنان جن راته خوښه ډیره باریکه تاسو په هیږي چې تاسو د حسین علیه السلام د قاتلینو منشن په مخ باندې وړیا تاسو د اهل بیت منشن په مخ مول په حسین علیه السلام ظلم سوی کنه ده سوی کنه انقلابي صاحب یو لازم يرشه انقلاب تاسو سره خبرې کوو عدنان سي دا انقلابي یو ځلې کوڅه به ورسره راپورټ کوو عدنان سي عدنان جديد رساله امام حسین علیه السلام باندې کنه ظلم وسو کنه صحیح دی هغه په بدن باندې توري وچلې د لیکنه صحیح نو تاسو وصول دي هو ظالمانو عمل کوي تاسو امام حسین علیه السلام عمل ولې نه کوي تاسو امغه ظالمانو په قدم ضیا چې چا په حسین علیه السلام باندې توري چلولي چا حسین علیه السلام زخمی کړی چا حسین علیه السلام په تکلیف کړی هغه عمل دی هغه خلکو عمل استاد په ځانو کوي ځانونه هغه چا کړی دی هغه چا کړی دی هغه چا کړی دی هغه د لعنت وسیات چا کړی تر قیامت پورې د لعنت وي ور باندې هغه چا کړی دی هغه چا کړی دی تاسو کړی تاسو اخلي تشي کړی دی د تعالی کتابونه به امام هغه اوس ټول اهل سنت شوي دي هغه اوس ټول اهل سنت شوي دي نه ګوره دې ځای ته به اوس نو چې چا کړی به دې خبرې در سره کوم هغه اوس ټول اهل سنت شوي چا په ظلم کړی دی هغه ولا تشیو اوس ټول اهل سنت شوي دي کې تاسو وایي والحمد لله شيطان مذهبي بريخ ده حقيقي دين تراغلي دي كبروا يا اهل السنه الله تكبير الله اكبر ولله الحمد عدنان قربان دي عدنان لازم او تاخذ خپل منشن کې دي امام حسین علیه السلام خبره په ماوته معنی لازمي ده کنه ده لازمي ده دي امام علي رضي الله عنه خبره معنی په ماوته لازمي ده کنه ده ده لازمي ده دي اهل بیتو خبره به منو دي سره که به مخالفت کوو منو بي الله اكبر خلاص سو خبر راسوس امام علي رضي الله عنه فاطمه رضي الله عنها حسن عليه السلام حسين عليه السلام زين العابدين عليه السلام باقر عليه السلام صادق عليه السلام دا ټول امامان وایي چې دا کار مکوي تاسو ولې کوي دا خو تاسو مخالفت کوي د اهل بیت نه هغه نه دی ویلي هغه ویلي دي کنه دی ویلي دا کار به مو کوو مسلمانانو غوږ مو ده یعنی د اهل بیتو سره دوی کار نه لري د اهل بیتو خبره دوی نه مني د امام اهل بیت څخه کول لرو هغه ویلي دي کنه دی ویلي هغه کار به مو کوو هغه نه خطا ویلي چې جهنم ده ویلي چې دا کار ناروا ده جائز نه ده ته دا ناجائز عمل ولې کوي اهل بیت هغه ویلي دي هغه ویلي دي چې ناجائز ده مې منو څو ویلي معنی خو درته وایي چې مې کوه دا ناجائز ده دا کار مه کوه مې منو هغه ویلي چې ناجائز ده مې منو
نو ولې کوي څوړ منل دی ولې کوي بس موي کوو کنه څنګه مو جهنم ته دینه څه موي کوو استغفر الله. لا اله الا خلاص. الله محمد رسول الله. خلاص ده هغه ویلي سمای کوه موي کوو اخا نو دا معلومه خبر د ستاسو د اهل بیت ومنون کې نه یا ځکه د اهل بیت خبره نه مني بس موي منو هغه ویلي سمای کوه موي کوو استغفر الله استغفر الله.